دا د نړۍ تر ټولو عجیبه طوطي ده. وزن یې تر 4 کیلوګرام رسیږي. هیڅ الوتنه نشي کولی او د وحشي شاتو په څیر ځانګړی او توند بوی لري. همدې ځانګړنې د ښکارچیانو لپاره تر ټولو اسانه ښکار ګرځولی دی. خان میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په همدې ویډیو کې به تاسو ته د نړۍ د همدې عجیب طوطي په اړه باندې معلومات درکړو. ویډیو تر وروستیو شیبو را سره وڅارئ او د لا نورو معلوماتي ویډیوګانو د کتلو په موخه خان میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر 1995 کال پورې په ټوله نړۍ کې یوازې 50 کاکاپو پاتې وو. همدې خطر د نیوزیلنډ حکومت دې ته اړ کړ چې بېسارې پرېکړه وکړي. ټول پاتې کاکاپوګان له خپلو اصلي سیمو وایستل او هغو لرې جلا او خوندي ټاپوګانو ته یې ولېږدول چې له بهرنۍ نړۍ څخه بشپړ بیل وو. په لومړي سر کې هر څه خوندي ښکارېدل، خو لږ وخت وروسته ساینسپوهان له یوې حیرانوونکې ستونزې سره مخ شول. دا چاغ، روغ او خوندي مرغان هیڅ د نسل زیاتولو ته چمتو نه وو. داسې ښکارېدل لکه د دې پر ځای چې په دې مصنوعي جنت کې ځالې جوړې کړي او له منځه ولاړ شي. شاوخوا 80 میلیونه کاله په نیوزیلنډ کې داسې ځمکني چې لرونکي ښکارچیان نه وو چې کاکاپو ته ګواښ وي. د دوی یوازیني طبیعي دښمنان ښکار کوونکي مرغان وو چې له اسمانه به یې برید پرې کاوه. د همدې لپاره کاکاپو د دفاع لپاره یوه ساده لاره غوره کړې وه: بې حرکته پاتې کېدل. د ده شنې بڼه کې به د ځنګل د شنو خزو او بوټو ترمنځ ښې پټېدې او ښکارچیانو ته به نه ښکاره کېدل. خو کله چې انسانان نیوزیلنډ ته راغلل او له ځان سره یې وحشي پیشوګان، موږکان او راسوګان راوستل، هر څه بدل شول. دغو نوو ښکارچیانو خپل ښکار د بوی له لارې پیدا کاوه. د کاکاپو ځانګړی بوی او د بې حرکته پاتې کېدو عادت هغه د دوی لپاره په ډېر اسانه ښکار بدل کړ. تر 1980 لسیزې پورې ساینسپوهان نږدې ډاډه شوي وو چې دا ډول په بشپړ ډول له منځه تللی دی. خو په 1940 کال کې د لرې او سختو غرنیو درو په منځ کې 18 ژوندي کاکاپو وموندل شول. خو یوه لویه ستونزه موجوده وه: 18 واړه نران وو. څو کاله وروسته د سټورات ټاپو کې د کاکاپوګانو یو کوچنۍ ډله وموندل شوه چې پکې ماده کاکاپوګانې هم موجودې وي. خو له بده مرغه وحشي پیشوګانو په ډېر لنډ وخت کې د هغوی ډیری له منځه یوړل. نور د ازموینې او تېروتنې لپاره وخت نه و پاتې. یوه تاریخي پریکړه وشوه: باید ټول پاتې کاکاپوګان له دې ځایه وایستل شي. تر 1995 کال پورې د نړۍ وروستي 50 کاکاپوګان په چورلکو کې خوندي ټاپوګانو ته ولېږدول شول. دې ټاپوګانو هیڅ ښکارچي نه درلود او د قرنطین قوانین یې دومره سخت و چې هر هغه شی چې ټاپو ته داخلېده لومړی به بشپړ عفوني کېده. ساینسپوهانو فکر کاوه چې بشپړ امنیت او کافي مصنوعي خواړه به کاکاپوګان ژر د نسل زیاتولو ته وهڅوي. خو پایله د دوی له تمې سره بشپړه برعکس وه. د 1980 او 1995 کلونو ترمنځ د ټولو هڅو سره یوازې 3 چرګوړي ژوندي پاتې شول. دا ځل ستونزه موږکان وو. هغوی نه شوای کولی چې بالغ کاکاپوګان ووژني، خو هګۍ یې ماتولې او له منځه یې وړلې. وروسته موږکان له دغو خوندي ټاپوګانو څخه په بشپړ ډول له منځه یوړل شول او د ځالو لپاره څو پوړیزې محافظتي تدابیر جوړ شول. خو کله چې ټول ښکارچیان ورک شول، اصلي ستونزه راڅرګنده شوه. کاکاپوګانو نږدې په بشپړ توګه د ځالو جوړول بند کړي ول. خواړه موجود و، امنیت بشپړ و او مرغان هم روغ وو. خو داسې ښکارېده لکه د دې ډول په بدن کې چې یو پټ او مرموز فیزیولوژیکي کلید موجود وي چې انسانان یې لا تروسه د فعالولو توان نه لري. په حقیقت کې خوندي ټاپوګان د کاکاپو لیږدول نوې مفکوره هم نه وه. تر دې وړاندې هم دا کار شوی و، خو په یوه ستره ناکامۍ پای ته رسېدلی و. په 1894 کال کې طبیعت پوه ریچارډ هینري نږدې 400 کاکاپوګان د ریزلیشن ایسلنډ ته ولېږدول. دا د نړۍ له لومړنیو خوندي طبیعي زیرمو څخه و. خو په 1900 کال کې د راسو د کورنۍ څو واړه ښکارچیان د سمندر له تنګي واوښتل او ټاپو ته ورسېدل. یوازې په څو کلونو کې ټول هغه کاکاپوګان ووژل. همدې ناکامۍ ساینسپوهان دې ته اړ کړل چې دا ځل داسې ټاپوګان وټاکي چې له اصلي وچ څخه ډېر لرې وي، څو ښکارچیان ورته د رسېدو توان ونه لري. خو لا هم یوه مهمه پوښتنه بې ځوابه پاتې وه: اوس چې کاکاپوګان په بشپړ ډول خوندي دي، نو بیا ولې نسل نه زیاتوي؟ له کلونو څېړنو وروسته ساینسپوهانو وموندل چې د کاکاپو نسل زیاتول د ریمو له ونې سره نیغه اړیکه لري. دا هغه ونه ده چې تر 500 کلونو پورې ژوند کولی شي او یوازې په هرو 2 تر 6 کلونو کې یو ځل په پراخه کچه میوه نیسي. تر 2015 کال پورې څېړونکو د دې راز اصلي لامل هم وموند. د ریمو میوه په کلسیم او په ځانګړي ډول ویټامین D3 ډېره بډایه ده. د هغه ماده
ده چې پخوا باور کېده یوازې د حیواناتو په بدن کې تولیدیږي. ماده کاکاپو باید د څو میاشتو لپاره پر هګیو یوازې ناسته وکړي او د هګیو د جوړېدو او ساتنې ټوله انرژي خپله برابره کړي. د ریمو د میوې غذایي مواد د هغې په بدن کې د یو طبیعي فیزیولوژیکي کلید په څیر عمل کوي. که د ریمو ونه کافي میوه ونه کړي، د مادې بدن به د هګیو ایښودلو پړاو ته نه ننوځي. همدې دلیل له امله هر څومره چې مصنوعي خواړه مغذي وي، بیا هم د ریمو د میوې بشپړ بدیل نشي کېدای. په 2022 کال کې د کادویش ټاپو د ریمو ونو ډېرې میوې وکړې او کاکاپوګان یو ځل بیا نسل زیاتول پیل کړل. د ساتنې ډلې د دې لپاره چې د هګیو شمیر زیات شي، مادو ته یې ډېر خواړه ورکړل. دوی فکر کاوه چې هر څومره مور پیاوړې او چاغه وي، هغومره به ډېر چرګوړي وزېږوي. چرګوړي ډېر وزېږېدل، خو کله چې د هغوی جنس معلوم شو، ساینسپوهان حیران شول. شاوخوا 80 سلنه چرګوړي نران وو. دا په داسې حال کې و چې د کاکاپو ټول نفوس لا له وړاندې د مادو له کمښت سره مخ و او دا حالت د ټول ډول راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کاوه. وروسته څرګنده شو چې دا موضوع د هغوی له تکاملي جوړښت سره تړاو لري. نر کاکاپوګان د مادو په پرتله 10 تر 40 سلنه لوی و او د ودې لپاره یې ډیری انرژي ته اړتیا درلوده. کله چې د مور بدن د خوړلو ډیروالی احساس کړي، د نر چرګوړي د زیږېدو احتمال لوړیږي، ځکه په طبیعت کې غټ نران د سیالۍ او جفت موندلو ښه چانس لري. حل لاره یې عجیبه وه. ساینسپوهانو د مادو خواړه محدود کړل، دومره چې د ځالې جوړولو او هګیو ایښودلو لپاره کافي انرژي ولري، خو تر اړتیا زیاتې چاغې نه شي. د دې پروګرام له پلي کېدو وروسته د نر او مادي چرګیو تناسب بیرته نږدې 50 سلنه نر او 50 سلنه ماده شو او یوازې د 2022 کال د نسل زیاتولو په موسم کې د کاکاپو نفوس نږدې 90 سلنه لوړ شو. له هغه وروسته انسانان پوه شول چې کاکاپو باید تر هغه ډیر خواړه ونه خوري چې په طبیعت کې په عادي ډول پیدا کوي. له همغه وخته هر ځل چې د ریمو ونې ډیرې میوې وکړي، د کاکاپو شمیر هم ورو ورو زیاتېده. لومړی یې شمیر له 100 واوښت، بیا 1.5 سل څخه هم پورته شو، خو لا هم یوه لویه ستونزه پاتې وه. د نړۍ ټول کاکاپوګان یوازې د 14 جلا جنټیکي کرښو استازي وو. د دې معنا لرله چې که نسلونه له همدې محدود جینونو څخه دوام وکړي، راتلونکي کې به د ناروغیو او جنټیکي ستونزو خطر ډیر شي. د همدې ستونزو د حل لپاره هغه ټاپو چې کاکاپوګان پکې اوسېدل په یو پرمختللي څېړنیز مرکز بدل شول. هر هګۍ د ساتنې د پروګرام لپاره بې ساري ارزښت لرله. کله چې ماده کاکاپو هګۍ د چاپیریال ساتونکي اصلي هګۍ د مصنوعي جوړجه کولو مرکز ته وړي او پر ځای یوه مصنوعي هګۍ په ځاله کېږدي، څو مور فکر وکړي چې هګۍ لا هم تر بدن لاندې ده او ځاله پرې نه ږدي. دا مصنوعي هګۍ د 3 بعدي چاپ یا 3D پرنټینګ په وسیله د ویټا ورکشاپ لخوا جوړیږي. همغه شرکت چې د لورد اف د رینګز د فلمونو ځانګړي بصري اغیزونه یې جوړ کړي دي. د مصنوعي هګۍ وزن او اندازه له اصلي هګۍ سره دقیقاً یو شان وي. په دننه کې یو ډیر کوچنی سپیکر ځای پر ځای شوی وي. کله چې د چرګوړي د راوتلو وخت رانږدې شي، سپیکر د چرګوړي غږ خپروي، څو مور ګمان وکړي چې بچی له هګۍ راوتلو ته نږدې دی او د اصلي چرګوړي منلو ته چمتو پاتې شي. په همدې کلونو کې یوه بله په زړه پورې پیښه هم وشوه. په هغو کلونو کې چې د ریمو ونو ډېرې میوې وکړې، ځینو ښځینه دومره انرژي لرله چې د لومړي ځالې له پای ته رسېدو وروسته یې دوهم ځل هم هګۍ کېښودې. په 2019 کال کې شاوخوا 10 مادو 2 ځله ځالې جوړې کړې او همغه کال 83 چرګوړي په بریالیتوب سره وزېږېدل. بشپړې بڼکې یې ویستلې او له ځالو راووتل. خو د ساتنې پروګرام په تدریج سره دې پایلې ته ورسېد چې کاکاپو خپل ځانګړی شخصیت لري. تر ټولو مشهور یې سیروکوکو و، یو نر کاکاپو چې له کوچنیوالي د انسانانو په لاس لوی شوی و. په 2019 کال کې د BBC د یوې ژوندۍ خپرونې پر مهال سیروکو د مرغانو د یوه څېړونکي پر سر وخوت. د نسل زیاتولو په وروستي موسم کې د ریمو ونو په بېساري ډول ډېرې میوې وکړې. په پایله کې 80 ځالې جوړې شوې او ټول ټال 255 هګۍ کېښودل شوې. یوازې په څو میاشتو کې 95 چرګوړي له هګیو راووتل او د 2019 کال پخوانی ریکارډ مات شو. تر ټولو مهمه شمېره د ښځینه کاکاپوګانو وه. په 1995 کال کې په ټوله نړۍ کې یوازې 20 ښځینه کاکاپو پاتې وو. خو نن د 11 کلونو دوامدارې څارنې، د خوړو د دقیق تنظیم او جنټیکي
مدیریت په برکت د نسل ورکولو لپاره د چمتو مادو شمیر 83 ته رسیدلی دی، یعنې د پیل په پرتله له 4 برابرو څخه هم ډیر شوی دی. اوس د نړۍ د تر ټولو کاکاپوګانو شمیر شاوخوا 240 مرغانو ته رسیږي. هر کاکاپو خپل ځانګړی نوم لري، وزن یې هره ورځ ثبتیږي او روغتیا یې په دوامداره توګه څارل کیږي. د دې پروګرام هره بریا د همدې مرغانو د طبیعي چلند پایله وه. کله چې موږکان موجود وو هغوی نسل نه زیاتاوه، کله چې د ریمو میوه نه وه ځالې یې نه جوړولې، کله چې ډیر خواړه ورکړل شول ډیری نر چرګړي یې وزیږول، او کله چې اصلي وچ ته ولېږدول شول ان د خوندي کټارو له پاسه هم وختل او وتښتېدل. همدغو چلندونو انسان اړ کړ چې د وحشي ژویو د ساتنې له تر ټولو پرمختللو پروګرامونو څخه یوه جوړه کړي. خو د دې پروژې وروستۍ موخه ډیره ساده وه. هدف دا نه دی چې کاکاپوګان د تل لپاره د انسان تر کنټرول لاندې او د یو لابراتوار په څیر چاپیریال کې ژوند وکړي. د پروګرام د مشرې په وینا په تیرو 11 کلونو کې انسانانو د دې لپاره ډیر کنټرول کړی چې دا مرغان له ورکیدو وژغوري، خو د راتلونکي اصلي موخه دا ده چې دا کنټرول ورو ورو کم شي. کاکاپو باید یو ځل بیا وکولی شي چې د انسان له مرستې، کټارو او دوامدارې څارنې پرته په خپل طبیعي ځنګلونو کې په آزاد ډول ژوند وکړي او نسل زیات کړي، همغسې لکه څنګه چې د شاوخوا 80 میلیونو کلونو لپاره کړی وو. ساینس کولی شي حیرانوونکې وسایل او پرمختللې ټکنالوژي رامنځته کړي، خو رښتینې بریا هغه وخت ترلاسه کیږي چې دا وسایل د طبیعت له قوانینو سره همغږي وي، نه دا چې د هغوی ځای ونیسي. ستاسو نظر څه دی؟ خپل نظرونه مو په کومنټ کې راسره شریکولی شئ.